نن من غریب سړی د غریبۍ د وجې نه خپله مزدوري هم پې نه کوو. تاسو به اخبار کتلی او دارنګې خبرونه کې به م اورېدلي وو د ګوجران والي په ښار کې یو سپین ږیری سړی هغه د دوکانه تروړه واخیستله پټه یې کړه. خلکو ونیو ګرفتار یې کړ چې ته خو سپین ږیری په سپینه ږیره باندې غلا کې دا کار دې ولې کړی دی؟ هغه سپین ږیری څه وایي زما وروڼو؟ هغه وایي اخلا مې په دې وجه باندې کړې ده زه د ګوجران والي چوک ته راوځم. یوه هفته مې وشوه چې د خپلو بچو دپاره رزق ګورم، ما به څوک مزدورۍ نه بوځي، لیکن دا خلک زما سپین ږیروالي ته ګوري ما مزدورۍ نه نه بوځي. زما بچي نهار ناست دی، اخر مجبوره شوم چې ما خلک مزدورۍ نه نه بوځي چې زه را تروړه ویسم د کور ته پټه یې کړم. نن موږ ډېر هم خبر نه یو زما وروڼو، په چا به سخته تېرېږي او په چا به ولږه تېرېږي، د چا به پیسار نه وي، د چا به لباس نه وي. سپین ږیري خلک د هغې د سپین ږیروالي په وجه باندې چې خلک هغه مزدورۍ نه بوځي د هغې په بچو نارې شپې تېرېږي. د ایثار ماده به کله راځي په منځ کې؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها روژه ده، مسکین راغی ولمانه خوراک هغې ځانه سره روژه ماته تیار کړی وه، خپلې وینځې ته یې ویل دا وله ورکه. هغه ورته ویله مور ویل دا خو ستا روژه ماتې دی، ستا خو نور څه نشته دی چې ته پې روژه ماتې کړې. ویل ورکه وله زه درته یم ورکه، خیر دی زما روژه ماتې دې نه وي. چې کله یې وله ورکه خوراک بېګا په ټیم کې هغې له چا د چیلۍ غوښه راولېږله. هغه وینځې ته یې ویل دا ښه ده که هغه روژه ماتې ښه ویل ته بل له ورکوه الله به تا نه درکوي ویل.